مدارس د دین سپېڅلي ارګانونه دي نړۍ مشالونه دي نړۍ مدارسو له پیړیو دي روزلي ستر اشخاص شفه مینه او اخلاص تاسو وګورئ تاریخ د حضرت سعد ابن وقاص د کابل عربي عالي دارالعلوم د طالب العلمانو د فراغت پرتمینه مراسم د پوهنې مشرتابه ځینو مرکزي رئیسانو د افغانستان اسلامي امارت لوړپوړو میلمنو پوهنې مسؤلینو علما کرامو طلابو او د ښوونیزو بنسټونو استادانو په ګډون د یوې شانداره غونډې په ترڅ کې ترسره شول. دغه پرتمینه غونډه د قرآن کریم د څو مبارکو آیتونو په تلاوت سره پیل شوه. ورپسې د پوهنې وزارت د کیفیت تضمین معین الحاج مولوي عبدالخالق صادق فارغانو ته د مبارکۍ ترڅنګ د کابل عالي دارالعلوم د تعلیمي کیفیت پر لوړوالي خوښي څرګنده کړه او په ټولو ښوونیزو بنسټونو کې د ښوونې او روزنې پر کیفیت ټینګار وکړ. محترمو علما کرامو د غونډې برخوالو مهم په علم کې مهم شی په علم کې مؤثر شی په علم کې په تجدید د پوه کې په تجدید د فقاهت کې په تجدید د هغه علمیت کې په تجدید د حکمیت کې هغه څه شی ده هغه مؤثر شی ادب ده. په اخر کې یو ځل بیا د دارالعلومونو رئیس بلکې د تعلیماتو اسلامي عمانیت او د دغه دارالعلوم امیر محترم مولوي صاحب حمدالله نعماني او له ټولو استادانو د زړه له کومې مننه کوو چې الحمدلله کیفیت د علم کې په کیفیت د تعلیم کې په کیفیت د تدریس کې زیات ښه والی راوستلی. الله تعالی دې دوی ته اجر ورکړي او له الله تعالی توفیق ورته غواړو چې نور هم دا دارالعلوم ترقي وکړي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. همدارنګه د پوهنې وزارت د سرچینو او ادارې معین الحاج مولوي صبغت الله وسیل په ټولنه کې د علماو په مسؤلیت خبرې وکړي او لا فارغو طالب العلمانو یې وغوښتل ترڅو د ټولنې او راتلونکو نسلونو د سالمې روزنې په برخه کې خپلې هلې ځلې وکړي. په ورته مهال د اسلامي زده کړو معین الحاج مولوي کرامت الله اخوندزاده فارغانو ته مبارکي وویله او په خپلو خبرو کې د کابل عالي عربي دارالعلوم د هیواد یو مهم تعلیمي بنسټ وباله. هغه هدف تاسو وپېژنئ، هغه موخه چې تاسو د هغې دپاره فارغ کړي او زحمت مو ایستلی او د کور د کارونو نه ځان فارغ کړی او دلته دارالعلوم ته راغلي مور او پلار او خپلوانو قریبانو زحمت ترسره ایستلی ستاسې بار یې په واخیستی هغه د یو هدف لپاره هغه دا دی چې د تاسو نه دغسې اشخاص جوړ شي دغسې کسان درڅخه جوړ شي چې د آینده لپاره د دې ټولنې خدمت وکوئ د آینده لپاره د دغه نظام یوه برخه شئ د آینده لپاره تاسې همدغسې نسلونه وروزئ لکه دغه استادانو چې ستاسو سره 12 کاله خواري کړي زحمت یې درسره ایستلی هغه د دې یو هدف لپاره ده. نوموړي زیاته کړه چې د ټولنې هر اړخیز پرمختګ د علم او پوهې په ترلاسه کولو پورې تړلی دی. د یادونې وړ ده چې د همدغه دارالعلوم د فارغانو له جملې څخه 63 تنه د قرآن کریم د حفظ 105 تنه د 12 او 28 تنه د 14 پاس په درجو فارغ شول. یاد شانداره مراسم د فارغانو پر سرونو د فضیلت پګړیو تړلو تصدیق پاڼو ویشلو او دعای لوستلو سره پای ته ورسېدل.